زما عزیزانو قرآن پاکستان زمون ملک دے، پاکستان زمون وطن دے، د پاکستان حکومت ار یو چراغلے دے نو مونږ ور سره په ډغه مارته مفتی صاحب سر ستا دے او سر زما دے. والله العظیم چې ترننه باغی ایمان ټینګي ترننه او خدای مې دې ملش او په دغه ایمان په ترغی ټینګم چې په قیامت کې د مفتی روح راته ګیله وي. زوی دې مانه کشر خو تاسو ووایئ چې کوم امام مړ شي او د هغه زوی په مسلې د ودرېدو قابل وي نو په هغه قوم د لعنتي چې په هغه مسله به بل څوک وي. ٹھیک ده جی؟ مدرسې محتمم دی، دا قاری دی، دا مړ شو او زوی د دې قابل دی چې د مدرسې اهتمام کولی شي په هغه قوم د لعنتي چې دا اهتمام به بل چاله ورکړي. ٹھیک شو جی؟ د مفتی محمود د زوی غوندې سر په ټول پاکستان کې پیدا کړي، سر پیدا کړي، سر کاڼي خو ډېر دي، ستا او ما پورې هم سر نښتی دی خو چې پکې بوس تک دي، سر پورې کار نه دی، سیر پورې کار. تاسو وګورئ د مفتی د زوی خبرې ته په پاکستان کې وګورئ، نوابزاده نصر الله خان غوندې سړی هم داسې ناست او غوږ یې ورته نیولی. په دې خبرو پوهېږئ؟ نو خبره دا ده چې عملي طور به مونږه کمزوري منډه به ډېره نه شو والی، لیکن دا دی چې ایمان هم دا دی چې د مفتی محمود نه وروسته فل رحمان زمون قائد دی، زمون مشر دی، مونږ به د پلار غوندې احترام او عزت. باقي دنیا او دولت